ګرانو کتونکو السلام علیکم. یو سړی په یوه ګاونډۍ ښځه مین شو. سړی په دې هڅه سو چې په څه چل باندې ښځې ته لار برابره کړي. یوه ورځ له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره په چکر د وتلو لپاره تیار شو. دا چکر یې په سیمه کې نږدې غرونو او باغونو ته و. سړي خپلې ګاونډۍ معشوقې ته وویل له کورنۍ څخه دې اجازه واخله، موږ په چکر ځو، ته هم راسره ولاړه شه. ښځې ورسره ومنله او کور ته ولاړه. هغه هم تیاره شوه او ټول په چکر روان شول. د غره شنې لمنې ته چې ورسېدل، خپلو ماشومانو ته یې وویل ځئ لوبو ته ولاړ شئ او خپلې لوبې کوئ. هغوی ولاړل. بیا یې خپلې مېرمنې ته وویل هغه پورې بڼ ته ولاړه شه او یو څه میوه راوړه. هغې هم ومنله او ولاړه. اوس نو سړی او ګاونډۍ معشوقه یې سره پاتې شول. سړي ګاونډۍ ښځې ته خپل سپک نیت ښکاره کړ او ورته یې وویل ما سره زنا وکړه، زه به $100 درکړم. ښځه ډېره حیرانه شوه، خو فکر یې وکړ چې په کوم چل باید له دې سړي څخه ځان وژغوري. ښځې ځان سره به ویل د پیسو په بیه به یې بوخت کړم، تر هغې به یې مېرمن هم راورسېږي. نو ورته ویې ویل $100 ډېر کم دي. سړي $100 نور هم زیات کړل، خو ښځې بیا هم انکار وکړ. سړي ورته وویل څومره ډالر چې ته غواړې زه به یې درکړم. خو دا ځل ښځې مطلق انکار وکړ. دې سره د سړي غوسه زیاته شوه او نیت یې کاوه چې په زور یې ونیسي. خو په دې وخت کې یو شپون پرې راپیښ شو. سړی د ځان غلطولو په نیت د شپون خواته ولاړ او ورسره په خبرو شو. په خبرو کې له دې ښځې سره د بدکارۍ په اړه خپله کیسه هم شپون کي ته وکړه. شپون مسکی شو او ورته ویې ویل ډېر ساده سړی راته ښکاره شي، دومره پیسې دې ښځې ته ورکوي خو بیا هم ستا خبره نه مني. هغه پورې بڼ ته ولاړ شه، هلته یوه ښځه وه، ما هم په مفته ورسره زنا وکړه. همالته ورشه، هم به دې موخه ترلاسه شي او هم دې پیسې وژغورل شي. آیا پوهېږه چې هغه ښځه څوک وه چې شپونکي ورسره زنا کړې وه؟ هغه د همدې سړي ښځه وه چې خاوند یې مېوې پسې پورې باغ ته لېږلې وه. د دې کیسې مطلب څوک چې پردي ناموس او عزت ته په سپکه ګوري، نو خپل ناموس به یې په سپکو سپک شي. پردیو خویندو او لوڼو ته چې څوک بد نیت لري، خپلې لوڼې او خویندې یې هم خوندي نشي پاتې کېدلی. که غواړئ خپل عزت مو دروند پاتې شي، د نور عزت ته احترام او درنښت ولرئ. نو ملګرو، په دې هیله چې د دغه ویډیو څخه به مو یو څه ترلاسه کړي وي، د خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ چې نور ملګري مو هم له دغه کیسې څخه عبرت واخلي. د لا ښایسته او جذابو ویډیوګانو لپاره مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.